ژوند تېرېدو له څه نه څه د چا قربت پکار وي ژوند تېرېدو له څه نه څه د چا قربت پکار وي که په هر رنګ وي خو بې درېغه محبت پکار وي او د نفرتونو نه مې کرکه په دې شرط کړې ده د نفرتونو نه مې کرکه په دې شرط کړې ده دې نفرتونو نه خو ځان نه بلها وخت پکار وي یو کتابه ده چې دا خو بیخي د شک نه وتې چې ګلان مې خوښي دا خو بیخي د شک نه وتې چې ګلان مې خوښي چې تل ژوندي وي ښه د باد وي بس یاران مې خوښي او چې دوه خبرې مې د چا سره پستې کړې وي اندازه چې دوه خبرې مې د چا سره پستې کړې وي قسم په خدای که د هغه سره خفګان مې خوښي چې دوه خبرې مې د چا سره پستې کړې وي قسم په خدای که د هغه سره خفګان مې خوښي او وړوکی غزل درته شي په ځان مین خلک د خپل ذاته وتلی نشي په ځان مین خلک د خپل ذاته وتلی نشي د نفرت اور د خپل زړګي ځینې ایستلی نشي او په چا دې نه لګوي څوک هسې یا بس تورونه په چا دې نه لګوي څوک هسې یا بس تورونه د چا شمله څوک په دروغو ټیټولی نشي په چا دې نه لګوي څوک هسې یا بس تورونه د چا شمله څوک په دروغو ټیټولی نشي او ما همیشه د ځان نه ډېر د خلکو کړی عزت ډېر د خلکو کړی عزت افسوس چې ځینې خلک ډېر عزت زغملی نشي ما همیشه د ځان نه ډېر د خلکو کړی عزت افسوس چې ځینې خلک ډېر عزت زغملی نشي او دا شعر دی غریب صاحب ته ډالۍ چې زه د بندیانو بندګي په یو قیمت نه کوم زه د بندیانو بندګي په یو قیمت نه کوم د خدای بنده یم خدای مې چاته شرمولی زه د بندیانو بندګي په یو قیمت نه کوم د خدای بنده یم خدای مې چاته شرمولی نشي سرجي هغه به ټول عمر ناکامه وي د ژوند په زغل کې هغه به ټول عمر ناکامه وي د ژوند په زغل کې څوک چې د وخت پې په هنر باندې تړلی نشي او هغه به ټول عمر ناکامه وي د ژوند په زغل کې څوک چې د وخت پې په هنر باندې تړلی نشي نسیمه خفه پې مه شه څوک چې تا پورې خبرې کوي خفه پې مه شه څوک چې تا پورې خبرې کوي پوه شه چې دوی ستا مرتبه برداشت کولی خفه پې مه شه څوک چې تا پورې خبرې کوي پوه شه چې دوی ستا مرتبه برداشت کولی نشي او اخر شعر دی چې شعبه هسکه غړی ګرځه هېڅ پروا مه لره شعبه هسکه غړی ګرځه هېڅ پروا مه لره چې په تقدیر څه وي هغه څوک بدلولی شعبه هسکه غړی ګرځه هېڅ پروا مه لره چې په تقدیر څه وي هغه څوک بدلولی نشي او په دې شعرونو باندې به نسیم ته بلنه ورکوم چې هغوی خپل کلام وړاندې داسې څیز جوړ کا چې دنیا شي ټوله مینه مینه داسې څیز جوړ کا چې دنیا شي ټوله مینه مینه دا د بمونو جوړول څه تجربه خو نه ده یا خو زه دا تجربه وکړه چې ژوندي شي مړي یا خو زه دا تجربه وکړه چې ژوندي شي مړي نیمه دنیا په یېړ وجل څه تجربه خو نه ده هغې وې زه زما تصویر جوړ کړه چې وبمنم هغې وې زه زما تصویر جوړ کړه چې وبمنم دا خو الهام کېږي غزل څه تجربه خو نه ده د شونډو د سرخۍ او ننګو په علاقه کې د خال غوندې اوسېږم د لمبو په علاقه کې د شونډو د سرخۍ او لنګو په علاقه کې د خال غوندې اوسېږم د لمبو په علاقه کې ګاوڼ مې د موسکا او تبسم سره تېر شوی ګاوڼ مې د موسکا او تبسم سره تېر شوی لوی شوی یم ماشوم د پښتنو په علاقه کې ګاوڼ مې د موسکا او تبسم سره تېر شوی لوی شوی یم ماشوم د پښتنو په علاقه کې افسوس د باچا خان غوندې کې ښکلې ضایع کړه افسوس د باچا خان غوندې کې ښکلې ضایع کړه پیدا وي څه ښاغلی د سپېرو په علاقه کې افسوس د باچا خان غوندې کې ښکلې ضایع کړه پیدا وي څه ښاغلي د سپېرو په علاقه کې او تود باد به دې وانه لوځي په
تود بال بدی وانل وزی جانان بور بل تود باد تود بال بدی وانل وزی جانان بور بل جانان استا نسیم چوی ترسو بالا بل یو لن غزل ارشاد زمون په برخه منزل داسې دی مزل داسې دی زمون په برخه منزل داسې دی مزل داسې دی خود به بې سایم تندغره به یم زغل داسې دی باچا خان کړه د خپل قام په ننګ توکل داسې دی پختۍ بې نه ماتې دی چال داسې دی چل داسې دی د رقیبانو په کوڅو راځې په پام راځه د رقیبانو په کوڅو راځې په پام راځه مازیګر خلک وي په لارو کې ماښام راځه ماته مې خپل بابا ویلي که منزل ته رسې ماته مې خپل بابا ویلي که منزل ته رسې زما په پل باندې پل دا زما په ګام مونږ هم وایو چې تدبیر د انقلاب دی وشي خو دومره ده چې په قلم او په کتاب دی وشي او یو څو مری د عامل لره د خدای په نامه یو څو مری د عامل لره د خدای په نامه زما تسبیح نیمګړي شوي چې ثواب دی وشي او په دې شعرونو باندې ډېر محترم خپل خوږ استاد حبیب حافظ ته بلنه ورکوم چې خپل کلامونه وړاندې دې ته وګوره په غور دا تصویر پیژنې دا په سینې غځېدلی خړ زنځیر پیژنې دې ته وګوره په غور دا تصویر پیژنې دا په سینې غځېدلی خړ زنځیر پیژنې دا مخامخ په سوې څانګې باندې ناستې مرغۍ دا مخامخ په سوې څانګه باندې ناستې مرغۍ هر څوک چې ویني او چغېږي دغه ویر پیژنې او بدلون په تشو نارو نه راځي د نن زلمیه بدلون په تشو نارو نه راځي د نن زلمیه بدلون ضمیر غواړي بیدار او ته ضمیر پیژنې بدلون په تشو نارو نه راځي د نن زلمیه بدلون ضمیر غواړي بیدار او ته ضمیر پیژنې دا ته چې هر یوه خبره په تقدیر اړوي دا ته چې هر یوه خبره په تقدیر اړوي دا راته ووایه مانت ته د تقدیر پیژنې او هغه چې تا ته مشاهده زما کږه درښایي هغه چې تا ته مشاهده زما کږه درښایي رورجانه ته هغه لیوه هغه خنزیر پیژنې هغه چې تا ته مشاهده زما کږه درښایي رورجانه ته هغه لیوه هغه خنزیر پیژنې او ته زما کور کې ماجر کړې زه یې ستا په کور کې ته زما کور کې ماجر کړې زه یې ستا په کور کې پښتونه خوار شي ته د پلار نیکه جاګیر پیژنې ته زما کور کې ماجر کړې زه یې ستا په کور کې پښتونه خوار شي ته د پلار نیکه جاګیر پیژنې او زه د نواب د دیر خبره نه کړم زار عبیده زه د نواب د دیر خبره نه کړم زار عبیده د اباسین د دیر خبره ده که دیر پیژنې هغه وایي زه به په خپلو وینو دیر جوړوم یاد ساتم جی قدرمنو کتونکو دا استاد محترم محمد حبیب حافظ صاحب خپل د دې مشاعرې صدر د دې مشر ډاکټر اسماعیل غریب صاحب ته به بلنه ورکوم په دغه یو شعرونو چې که د لر دي که د بر دي پښتانه دي که د بر دي پښتانه دي په پردي شر کې بشر دي پښتانه دي که د لر دي که د بر دي پښتانه دي په پردي شر کې بشر دي پښتانه دي او نور قامونه که سپوږمۍ په روان دي دوی په نورو سره دي پښتانه دي غریب صاحب غونډې ټولو ګډونوالو خاص کر بخاري صاحب چې په دې ماښام کې تشریف راوړو خاص کر بیا د حافظ صاحب چې په غېږه کې دغه یو څه د زړه خوالې په خاطر باندې یو سره جوړ کړي دي مننه کوم صوب ستا ځواني زمانه نواتې وي دینه بلا نورې ځواني زیاتې وي او دومره دې په حسن غرور مه کوه حبیب صاحب دومره دې په حسن غرور مه کوه داسې که برجنې بیا میرات دا بالکل د دې وخت خبره ده یار
دومره دې په حسن غرور مه کوه. داسې کبرجنې بیا میراتې وي. او مخکې ځم په وروستو باندې ګورم مخکې ځم په وروستو باندې ګورم یا چې مې څه ورک وي او یا څه پاتې وي. واه 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 څه کافر شی دی. بیا ووایه مننه. واه وایه مخکې ځم په وروستو باندې ګورم یا چې مې څه ورک وي یا څه پاتې. واه وایه او څوک خوب دی چې ډېر برن راته مه ګوره چې مړ بشم. برند راته مه ګوره چې مړه بشم. برن راته مه ګوره چې مړ بشم. ماتې بې له دغې نه هم ماتې. واه وایه واه وایه واه وایه واه وایه برن راته مه ګوره چې مړ بشم. ماتې بې له دغې نه هم ماتې. واه واه او یو څو بیتونه د یو بل ارشاد چې ډېر ښه یار ډېر ښه. صبر مې نشي د نفرت په کور ناتار جوړوم. صبر مې نشي د نفرت په کور ناتار جوړوم. نفرت په کور ناتار جوړوم. رازا رازا د محبت په نامه خار جوړوم. واه واه مننه. واه چې صبر مې نشي د نفرت په کور ناتار جوړوم. رازا رازا د محبت په نامه خار جوړوم. او بل دې دی چې د بېوسۍ په تار مې خپلې اوښکې وپیلې. د بېوسۍ په تار مې خپلې اوښکې وپیلې. جانانه ستا نازکې غاړې له تهار جوړوم. واه 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 یار څومره نازک خیالي ده پکې یار. مننه. وایي چې د بېوسۍ په تار مې خپلې اوښکې وپیلې. جانانه ستا نازکې غاړې له تهار جوړوم. او د محبت کول هم غره د کوهي قاف ته تلل دي. د محبت کول هم غره د کوهي قاف ته تلل دي. سختې ګالم خو د دیدن دپاره لار جوړه. واه 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 بیا ووایه شو بیا. واه مننه. وایي چې د محبت کول هم غره د کوهي قاف ته تلل دي. سختې ګالم خو د دیدن دپاره لار جوړوم. واه 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 یار زبردست ډېر ښه ډېر. همدومره بس ده چې مې ویني د خپل تن خوراک شوي. همدومره بس ده چې مې ویني د خپل تن خوراک شوي. تا راله کار کاته اوس ځان دپاره کار جوړوم. بیا ووایه شیخ. مننه. چې همدومره بس ده چې مې ویني د خپل تن خوراک شوي. تا راله کار کاته اوس ځان دپاره کار جوړوم. او دغه پخواني یو څه ارشاد هر څه چلېږي یار. وایي چې ما که هر څو ورته د صبر سینه ډال نیولې. ما که هر څو ورته د صبر سینه ډال نیولې. بیا هم هغې راته نیټه پکې د کال نیولې. مننه. ما که هر څو ورته د صبر سینه ډال نیولې. بیا هم هغې راته نیټه پکې د کال نیولې. او زما که هر څومره ده پوهه یم په دې خبره. زما که هر څومره ده پوهه یم په دې خبره. جانانه ستا مینه مې دا ځل په زوال نیولې. او مینې د نومه دې قربان شمه په هسکه غاړه. مینې د مینې د قربان شمه په هسکه غاړه. د نومه دې قربان شمه په هسکه غاړه. وینه د تن مې نظرانه هم ستا په خیال نیولې. مننه. چې مینې د نومه دې قربان شمه په هسکه غاړه. وینه د تن مې نظرانه هم ستا په خیال نیولې. او دغه پخواني دور ته پکې یو اشاره ده چې دغه مې نښه ده راځه په اخري ملاقات. دغه مې نښه ده راځه په اخري ملاقات. د کشمالو ګېډۍ مې پورته په دیوال دغه مې نښه ده راځه په اخري ملاقات. د کشمالو ګېډۍ مې پورته په دیوال نیولې. حسن پرست یم زر پرستی
بیا هم تا ته سلام اوهو حسن پرست یم یم زر پرست بیا هم تا ته سلام تا ته سلام واه واه تا چې په دې وجود رتبه هم د ایډیال نیولې واه واه یا واه یا او اخري بیت دی چې سپوږمۍ د شپې مې ستا رڼا د ورځې لمر سوځوي دا کومه مصره ده یار سپوږمۍ د شپې مې ستا رڼا د ورځې لمر سوځوي دا ستا غریب ستا جدایي هم په وصال نیولې ډېر ښه یار دا شعر ته بیا ووایم په دغه سپایلي ووایم وایي چې سپوږمۍ د شپې مې ستا رڼا د ورځې لمر سوځوي سپوږمۍ د شپې مې ستا رڼا د ورځې لمر سوځوي دا ستا غریب ستا جدایي هم په وصال نیولې دې کې بعضې خبرې دي ډېرې ښه نه دا بې داسې ورسېدم که نه واه واه یار واه واه یار واه ویم نو واه 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 وایي چې حسن همدومره چې وجود مې په سم اور واخیسته حسن همدومره چې وجود مې په سم اور واخیسته وجود مې په سم اور واخیسته اسمان ډېر جګ و ځمکې ستا د زوره زور واخیسته او رقیبان ډېر دي ستا د لږ غوندې دیدن په خاطر رقیبان ډېر دي ستا د لږ غوندې دیدن په خاطر دا ستا د پاره مې جانانه بل ځای کور او دا هم منم چې د دیدن همیش د سر په بدل دا هم منم چې د دیدن همیش د سر په بدل سر زما خپل و مال مې بل چانه په کور واخیسته او بل بیت د بخاري شریف وایي چې د خدای لپاره لږ د رحم نظر وکړه ګرانې خدای دپاره لږ د رحم نظر وکړه ګرانې په حال مې کلی ماشومانو نور په شور واخیسته او اخري بیت دی چې کډه به بار کړمه غریب د بیابان په لورې کډه به بار کړمه غریب د بیابان په لورې ما چې په سپینه لمن ستا د مینې تور واخیسته ما چې په سپینه لمن ستا د مینې تور واخیسته جی ګرانو کتونکو دا و زموږ د دې نننۍ مشاعرې صدر د افغانستان نه راغلی زموږ خوږ میلمه ډېر خوږ مشر استاد ډاکټر اسماعیل غریب صاحب تاسو واورېدو یقینا د دې مشاعرې نه به تاسو خوندونه اخیستي او هم په دې ځای کې زموږ دا مشاعره پای ته رسي ستاسو د کتو ډېره زیاته مننه چېرته چې مې ښاد اباد او بریالي اوسېدلو